نړۍ ټول مذاهب په دې باوري دي چې یو نه یوه ورځ به کائنات او نړۍ فنا کیږي او له منځه به ځي، لکه څرنګه چې په اسلام کې د آخري زمانې او د نړۍ د له منځه تلو په صحیحه معنا د قیامت د راتلو په اړه روایت او احادیث 1400 کاله د مخه ویل شوي. همدارنګه ساینسدانانو په اوس وخت کې د ټکنالوژۍ په ذریعه او د ډیرو څیړنو او تجربو په پایله کې موندلې چې کائنات حتما یوه ورځ له منځه تلونکي دي او بالخصوص زمونږ نړۍ. نو د نړۍ د له منځه تللو په اړه شپږ وړاندوینې کوم چې د ساینسدانانو له جملې څخه یو داسې ساینسدان وړاندې کړي چې نه په پښو ګرځېدی شو، نه به یې خبرې کولی شو او حتی تر دې چې سم اواز به یې هم له خولې نه شو ایستلی. د پشتو لایو لایبرري معلوماتي ویډیو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. بېشکه چې د قیامت د راتلو علم یوازې له الله تعالی سره دی، خو د اوسني دور حالاتو ته په کتو او د قیامت د لویو علامو په ښکاره کېدو سره په دې کې هم شک نشته چې ډېر ژر راتلونکی دی، چې په یو حدیث مبارک کې زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یوه ورځ خپلې مبارکې ګوتې شهادت او جنت یعنی مسواک او منځنۍ ګوتې سره یو ځای کړې او اشاره یې ورته وکړه او ویې ویل دنیا ته له ما سره قیامت داسې راتلونکی دی، یعنی ډېر ژر. خو په اوس وخت کې ساینسدانان په دې ان دي چې شاید تر راتلونکي 4000 کال پورې نړۍ د انسانانو د اوسېدو څخه ووځي. خو دا چې څنګه نو راځو د خپلې موضوع په طرف. د خپلې زندګۍ 55 کاله په مایوبۍ کې د تېرېدلو والا سټیفن هوکینګ چې نه ګرځېدلی شو نه غږېدلی شو او حتی چې خپل اواز یې سم نه شو ایستلی، خو په حیرانتیا سره چې نوموړي به د یو کمپیوټر په ذریعه له نورو سره خبرې کولې. د خپلو زیاترو وړاندوینو او تیوریو د رښتیا ثابتولو والا سټیفن هوکینګ اوس په دې دنیا کې نشته، خو له مرګ نه مخکې نوموړي پر ځمکه د راتلونکو تباهیو څه داسې وړاندوینې کړي که چیرې رښتیا ثابتې شوې نو شاید په راتلونکو 200 کالو کې زموږ د دنیا هیڅ نوم او نښان نه وي. په 21 کلنۍ کې سټیفن هوکینګ ته یوه داسې بیماري ولګېده چې هغه بیماري زیاتره د 50 کلونو څخه د زیات عمر لرونکو کسانو باندې راځي چې دا بیماري د انسان د مرګ سبب ګرځي. د ډاکټرانو له طرف نه سټیفن هوکینګ ته ویل شوي وو چې تا سره د ژوندي اوسېدلو لپاره یوازې 2 کاله دي، په کومه زندګي کې چې دې ته یوازې 2 کاله مهلت ورکړل شوی و، خو د دې بیمارۍ سره یې 55 کاله عمر تېرولو سره ډاکټران بالکل غلط ثابت کړل. نوموړي خپله بیماري پر ځان بوج نه کړه، لیکن خپله بیماري یو طاقت جوړول غوښتل. د بیمارۍ له امله هغې ته ګرځېدل راګرځېدل، خوراک څښاک او حتی خبرې کول ستونزمن وو. د یو ټیوب په مدد سره به یې خوراک کاوه او د دویم ټیوب په مرسته به یې ساه اخیستله او له دې سره د خبرو کولو لپاره د ده په ویلچیر یو خاص کمپیوټر لګول شوی و چې په عینکو کې د لګول شوي خاص سیستم په واسطه به د کمپیوټر ټایپینګ کاوه، کوم چې به د کمپیوټر ټایپینګ په اواز بدلاوه او د نوموړي احساسات به یې تر خلکو رسول. د دې تقریبا د بدن زیاتو برخو کار پرېښی و، لیکن یوه برخه له دې سره داسې وه کوم چې د عامو انسانانو څخه زیاته قوي وه. د سټیفن هوکینګ سره داسې تیز او قوي دماغ و چې د هغې د فکر کولو او پوهېدلو صلاحیت د نورو انسانانو څخه څو چنده زیات و. په ویلچیر په ناسته نوموړي 8 کتابه خپاره کړل او د اینسټاین څخه وروسته د دنیا 2 نمبر ساینسدان په حیثیت یې د کائناتو داسې رازونه افشا کړل کوم سره چې ټوله نړۍ حیرانه کړه. سټیفن هوکینګ د نورې نړۍ په وړاندې داسې تیوري وړاندې کړي وو کوم چې په واقعي رښتیا ثابت شوي وو، په کوم کې چې بلیک هول مثال هم شامل وو، چیرته چې نوموړي د نړۍ په سطحه زیات ساینسدانان حیران کړل. همدارنګه د نوموړي څو داسې وړاندوینې هم دي چې زیات خلک یې خوفزده کړي. په دې وړاندوینو کې سټیفن هوکینګ ویلي چې زموږ سیاره ځمکه او په دې کې اوسېدونکي انسانان کله او څنګه ختمیږي. نو راځو د همدې شپږو وړاندوینو په طرف. 8مه شماره. سټیفن هوکینګ په دې باور و چې انسان ته تر ټولو غټه خطره د خلا څخه د راتلونکي کومه پت څخه نه ده بلکې خپله له انسان څخه ده. په 2014 کې هغه ویلي و چې د مختلف وایرسونو څخه د ژغورلو لپاره چې کوم واکسین جوړیږي په هغه کې څه جینیټیکلی موډیفاید هم شته، یعنی هغه د وایروس ډي ان اے په برعکس جوړیږي تر څو چې هغه وایروس په انسان تاثیر ونه کړي. د هوکینګ باور و چې دا قسم واکسین په موقتي توګه د انسان لپاره مفید او فایدمن وي ځکه چې د وایروس اغیزه په انسان نه وي، خو په اوږد مهاله وخت کې دا واکسین د انسانانو
انسانانو ډي ان اے په تدریجي توګه بدلوي او د همیشه لپاره یې له منځه وړي. تر دې دمه درمل جوړونکي څو مرګوني وایروس سره یوځای کوي او یو واحد واکسین ترې جوړوي. د بیلګې په ډول روټ اټیک واکسین چې دا په اصل کې د نوي زیږیدونکو ماشومانو ته د روټا وایرس څخه د محفوظېدو په خاطر جوړیږي. دا واکسین د غوا او د انسان د ډي ان اے په برعکس جوړیږي. دا واکسین ماشومان د روټا وایرس څخه محفوظولی شي، لیکن د دې اوږدمهاله نقصانات شته یا نه دا به وخت په خپله ووایي. 5مه شمېره سټیفن هوکینګ د خپل 55 کالو د ناروغۍ په دور کې په کایناتو زیاتې څېړنې وکړې او پکې دې نتیجې ته هم رسېدلی و چې د ځمکې علاوه بله زندګي هم موجوده ده او یو نه یوه ورځ به ایلین زموږ په سیاره قبضه کوي. دلته نوموړي ویلي وو چې د ساینسي تیوري په مطابق باندې چې دا کائنات د یوه بیگ بینګ په نتیجه کې جوړ شوي. بیگ بینګ یعنی په اسانه ژبه بیگ بینګ تیوري یو ساینسي تیوري ده چې بیانوي چې 14.5 بیلیونه کاله مخکې ټول کائنات د یوې لویې چاودنې په نتیجه کې منځته راغلي، چې د دې په اړه الله تعالی د قرآن کریم د الانبیا سورت په 30 آیات کې فرمایي: ژباړه: آیا هغه کسان چې کافران دي غور نه کوي چې دغه ټول اسمانونه او ځمکه یو له بل سره نښتي وو، بیا موږ دوی دواړه بیل کړل او له اوبو نه مو هر ژوندی شی پیدا کړ؟ آیا هغوی یعنی زموږ دغه خلاقیت نه مني؟ خو د ساینسي تیوري څخه د سټیفن هوکینګ تیوري لږ څه توپیر لري. د هغه باور و چې صرف یو بیگ بینګ نه دی ترسره شوی بلکې څو نور بیگ بینګز پیښې هم شوي چې د هر بیگ بینګ په نتیجه کې جلا جلا کائنات جوړ شوي. بېشکه چې تر اوسه د کوم بل کائنات د موجودوالي هیڅ کوم ثبوت نشته، لیکن د هوکینګ مضبوط یقین و چې یوه ورځ به ایلین ځمکې ته پر موږ د مطالعې لپاره راځي او ورو ورو به ځمکه اشغال کړي. 4مه شمېره په 2013 کې د خپل مرګ څخه صرف 2 هفتې مخکې سټیفن هوکینګ د یو څخه د زیاتو کائناتو د ثبوت لپاره وروستۍ څېړنیزه مقاله خپره کړه، د کوم نوم چې اسموث ایگزیټ فرام ایکسټرنل انفلیشن و. په دې مقاله کې هوکینګ ویلي و چې زموږ کائنات د بیگ بینګ په نتیجه کې جوړ شوي، خو مګر له هغې لویې چاودنې راهیسې تر دې دمه د پراخېدو په حال کې دي او یو وخت به داسې راځي چې زموږ د کائناتو د زیات پراخوالي له امله د دوی ترمنځ هایدروجن او انرژي ډیره کمه کړي. هغه وخت به ټول ستوري په تدریجي توګه له منځه لاړ شي او هر طرف ته به توره تیاره خپره شي. د هغې باور و چې دا به هغه وخت وي چې زموږ ټول کائناتو ته به د پای ټکی کېښودل شي. 3مه شمېره بېشکه چې سټیفن هوکینګ په خپله د یو روبوټیک ویلچیر په ذریعه خپل حرکات کول، لیکن نوموړی د همدې روبوټونو غټ مخالف هم و، لکه څرنګه چې روبوټونه د انسانانو د کار د اسانولو په خاطر جوړ شوي، لیکن په دې کې ورځ په ورځ با کیفیت او پرمختللي روبوټونه جوړیږي. نن سبا ډیر داسې روبوټونه هم جوړ شوي دي کوم چې د آرټیفیشل انټیلیجنټ په مرستې سره داسې کارونه کوي چې انسان د هغې سوچ هم نشي کولای. سټیفن هوکینګ وړاندوینه کړې چې یوه ورځ به روبوټونه دومره طاقتوره جوړیږي چې هغه به په خپله نور روبوټونه جوړولی شي. د انسانانو سره چې کومه ځیرکتیا ده هغه محدوده ده، لکه څرنګه چې انسان په یو وخت کې صرف یو طرف ته کتلی شي یا په یو وخت کې صرف یو کار کولی شي، لیکن د روبوټونو ځیرکتیا خپل ټاکلی حد نه لري د کوم سره چې د انسان مقابله کول ناممکن دي. سټیفن هوکینګ وړاندوینه کړې چې یوه ورځ به روبوټونه دومره طاقتوره کیږي چې دا به انسان په خپل کنټرول کې د راوستلو کوښښ کوي چې بیا به شاید کامیاب شي. 2مه شمېره په دې خبره موږ ټول پوهیږو چې د انسان په فطرت کې غوسه، جنگ او جګړه موجوده ده، د کوم چې د کمولو هیڅ کومه لاره نشته ده. د دې جګړې او غوسې یو ښه مثال د روسیې او یوکراین جګړه یادولی شو. د خپلې جګړې پر مخ وړلو لپاره انسان داسې مرګوني وسایل جوړوي چې په یو څو ساعتونو کې هم د نړۍ ټول انسانیت ختمولی شي، چې دې وسایلو ته ویپنز اف ماس ډسټرکشن ویل کیږي. په 2مه نړیواله جګړه کې د جاپان په ښارونو هیروشیما او ناګاسا باندې امریکا 2 جلا جلا اټومیک بم استعمال کړه، د کوم په نتیجه کې چې هلته تر دې دمه د هغې اغیزې موجودې دي. سټیفن هوکینګ وړاندوینه کړې وه چې که چیرې انسانانو یو ځای اوسېدل زده نه کړل نو دوی به یوه ورځ په خپله خپلې خپې ووخي او اټومي جګړه به پیل کړي، کوم چې به د دې نړۍ اخري ورځ وي. او اوس لومړۍ شمېره
د سټیفن هوکینګ په وړاندوینو کې تر ټولو خطرناکه کومه چې دا هغه د ګلوبل وارمینګ. د هوکینګ باور و که چیرې نړۍ له دې ټولو پیښو څخه محفوظه شي نو را روانو 600 کالو پورې به په نړۍ کې د انسانانو شتون ناممکنه وي. هغه وخت به ټول ځنګلونه وچ شوي وي، د سمندر اوبه به ټولې بخار شوي او د انسان نوم او نښان به نه وي پاتې شوی. د دې تر ټولو لوی لامل پراخه آبادي او له حده زیات د فوسل فیولز استعمال دی. د هوکینګ خیال و چې را روانو 600 کالو کې به د ځمکې حالت داسې وي لکه څرنګه چې اوس وینس یعنې زهره سیاره ده. د ځمکې عادي درجه حرارت به تر 2.5 سانتیګریډ پورې ډیر شوی وي. له اسمان څخه د اوبو ځای به سلفوریک اسید ونیسي او د اور په څیر د ګرمي هوا چلیدل به 380 کیلومتره پر ساعت ته به ورسیږي. دا ګرمایش دومره زیات دی چې د پخلي لپاره په یو اوون کې نصبیږي. خو شاید موږ انسانان یوازې یو څو پیړۍ په ځمکه پاتې شو. همدغه وجه ده چې انسان په نورو سیارو کې د ژوند په سر پسې لالهانده دی تر څو هلته آباد شي. خو بېشکه چې د قیامت وعده بالکل رښتیا ده او حتما به راځي، ولو که انسان په خلا کې آباد شي او که د ځمکې په تل کې راځي به او د هغه ستر ذات په مخ کې به ودرېږي او حساب به ورکوي. امید دی چې د پښتو لایو لایبرري دا معلوماتي ویډیو به ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. تر بلې معلوماتي ویډیو مو د لوی الله په امان.